شور دي كوضاحت داغين زياد. عمار بن ياسر روايته وبعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم زره سکار د پاره لګلې وم په سفر باندې فاجنبت زه د جنابت په حالت کې شو غسل لبا لازم شو فلم اجد الماء نو اوبرته ملاو نشو وبنوي فتمرغت في الصعيد وده سوچکو چې دا تیمم چې کله تا باندې او د شاردام لازم شوی او اوبنی نو تیمم به ته داسې کې چې لاسونه او مخ دا به مسح کې خو ده سوچکو چې په ما باندې غسل لازم شوی او غسل کې ټول بدن لمدول دي ده خپل یو کوشش وکړو دې مسلې نه خبر نه فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابه نو په دې خاورو کې پرېوتم او ورغړېدم پکې داسې لکه یو څاروی چې په خاورو کې ورغړي راورغړي ده ځان په دې خاورو کې ټول لطفت کړو سوچ دا چې هغه تیمم چې دی هغه مشهوره طریقه هغه به کله کې چې کله د باندې اودس شاردام لازم شوی دلته غسل دی نو په دې خاورو کې واوړېد راواوړېد بیا راله وایي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله فذکرت ذلک له نو هغه ته مې قصه وکړه چې داسې قصه راغلې وی ما ته وی چې انما یکفیک ان تقول بیدیک هکذا وی ما ته وی چې ګوره ستا دپاره دا پوره وه څه پوره وه وی دا لاسونه یې راواغېستو دې ځمکې یې راواچوه ثم ضرب بیدیه الارض ضربة واحده دا د تیمم مضبوطه طریقه ده چې په صحیح بخاري صحیح مسلم کې ده وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دواړه لاسونه دا ورغوي دی د ځمکې له یو پیر راواچول په یو روایت کې راځي چې به چوف پکې وکړو نو چوف به کله کې دا یاده که چې کله پورې خاوره ډېره ونه کړي چې خاوره معمولي به هېڅ خبره نه بیا به چوف نه کړي ثم مسح الشمال على اليمين نو بیا یې څه چل وکړو چې د دې ښی لاس دا ورغوې د ګس لاس په شا راښکودو او د ګس لاس هغې ښی لاس په شا راښکودو او بیا په مخ باندې لاسونه راښکودو بس ووجهه ده بس تیمم ختم بعضو دې سمه پلنه اوږده مسله جوړه کړې تیمم څه شو ختم شو که نه نور څه پکې شتي تیمم کې نور څه دي نیت خو به لازمي ځکه چې نیت د هر عبادت دپاره دی او لږ ساعت مخکې ما دا وایي چې ته چې تیمم کوې په نیت د څه په نیت د عبادت طریقه یې دا ده ښه دی وایي چې زه په دې ځمکه باندې واوړېدم راواوړېدم بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ماته وایي چې نه داسې به دې نه کولی داسې به دې کړو دلته دې یو اهمه مسله ذکر کړم چې یو سړی یو کار وکړي او دی جاهلي او پخوا وخت کې کړی نو ده ته بیا به دا نه ویلی کېږي چې دا کار بیا وکړه ځکه چې جاهل و بس هغه کار چې دی هغه د اسیم هغه د کړی دی لکه دا بعض کسان موږ ته دا وایي چې کله ورته موږ ووایو چې دا طریقه ستا غلطه ده صحیح ده هغه پخواني منځونه او دعاګانې تا ته چا ویلی چې ستا منځونه نه دي شوي ستا دعاګانې نه دي شوي خو دومره راته وویلی شو چې دا کار دې غلط دی صحیح کا پیغمبر صلی الله علیه وسلم عمار ته دا ونه وی چې ته دا تیمم بیا وکړه دا ورته نه دي ویلي وایي نه صحیح طریقه دا وه لکه اوس د تیمم دا طریقه ما تاسو ته وښوه کیدای شي بعضو ته بله طریقه یاده وه هغې باندې او نو زمونږ هغه مسح شوي دي یو سړی مسلې نه خبر نه یا چا خبر کړی نه لکه ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې جومات کې ناست مشهور حدیث دی هغه کس راغی او په منځه باندې ودرېدو یا دې ته که نه او مونځ یې صحیح ونه کړو بیا راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې سلام واچو هغوی ته څه ووایي ویې لاړ شه مونځ وکړه تا لمونځ نه دی کړی 3 پیرې دا کار وشو بیا یې ورته ووایي یا رسول الله نو راته وښایه نو ویې ښه ووته ګوره دې ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا نه دي ویلي چې هغه پخواني ټول مونځونه راوګرځوه پخواني د ټول دقه شان کړي دی څنګه چې نن کړی که نه هغه ورته ونه وایي چې پخواني ټول یې راوګرځوه نه بس پخواني شوي دي شوي د جاهل دعا دې کوي چې الله یې ته قبول کړي
نو دا دې بعضو ذهن کې دا مسئلې ته صحیح مسلو وي هغه زما هغه او زما پلار او زما نیکه پرېږده زړې مسلې عفا الله عما سلف الله به راته هغه پخواني هر څه وبخي د روان وخت سوچ کوه